إن الحياة قليلة اللذات. الحمد لله الذي جل وعلا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى، وعلى من تبعهم وسلك مسلكهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زما ډیرو قدرمنو، عزتمنو، پتمنو، د اسلام په شایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د هغه کسانو ذکر کوي چې د لمانځه سره لاپروايي کوي، لمونځ په سمه طریقه باندې نه کوي، د لمانځه تاخیر یا د لمانځه څخه غفلت کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي: فویل للمصلین. الله تعالی وی هلاکت دی، ویل عذاب دی وی، بربادي دی وی هغه چا لره، هغه لمونځ کوونکو لره چې دی غافل وي د لمانځه. فویل للمصلین. الله تعالی وی تباهی، بربادي، هلاکت دی وی هغه لمونځ کوونکو لره چې دی د لمانځه څخه غافل وي. الذين هم عن صلاتهم ساهون. هغه کسان الله تعالی وایي چې دی وی د لمانځه څخه د دی غافل بې پروا. هغه کسان د پاره عذاب او هلاکت دي، تبعید د دې خلکو د پاره. مفسرین حضرات د دې آیات مبارک په تفسیر کې ګڼ اقوال راوړي، مختلف تفسیرونه ذکر کوي. یو تفسیر د هغه تفاسیرو څخه دا دی چې یو څه مفسرین حضرات وایي د ساهون ترجمه په غافلون کوي، چې دی د خپل لمانځه څخه ناخبر او غافل وي. منځ کوي خو په خبر نه دی چې الفاظ مصددي که نه، لمنځ کوي په دې باندې خبر نه دی چې زه څنګه کوم، لمنځ کوي خو په دې باندې خبر نه دی چې په څنګه وخت کې کوم، د دې څخه ناخبره وي. دویم تفسیر مفسرین حضرات دا کوي چې دی ضایع کوونکي د لمانځه، لمنځ ضایع کوي. دریم تفسیر مفسرین دا کوي چې دغه خلق د لمانځه که یې وکړي نو د ثواب امید نه لري، او که ځینې فوت سو نو د عقاب څخه یې بیره نه لري، د عذاب وهم نه وي ورسره. د لمانځه سره داسې بې پروا وي په کولو باندې خوشحالي نه حاصلیږي په زړه کې،
د ثواب امید دی نه ساتي پر لمانځه باندې او په قضا کولو باندې بیا بیریږي نه عذاب یې عقیده نه لري چې ماته به پر دې باندې عذاب راکول کېږي الله رب العزت د دغو کسانو ذکر کوي فویل للمصلین الله تبارک و تعالی وایي عذاب دی ویل دی هغه لمونځ کوونکو دپاره د هغه لمونځ کوونکو دپاره چې دوی د خپل لمانځه څخه نه خبره دي غافله دي د خپل لمانځه نه د هغو دپاره عذاب الله پاک ذکر کوي لمانځه باندې نه دي خبر چې دا لمونځ دی څنګه د چا د طرفه پر ما باندې فرض دی څنګه که ثواب راکول کیږي نه راکول کیږي عذاب راکول کیږي نه راکول کیږي پر ترک د لمانځه باندې په دې باندې نه یې خبر یو څه مفسرین حضرات دا فرمایي وایي دا ساهون هغه کسان دي چې دوی لمونځ خو کوي اما ولیکن داسې حالت باندې که د چا په مخ کې وکوي په خلکو په ټولۍ کې و په یو اجتماع کې وکوي چې یوازې نیک په علانیه باندې لمونځ کوونکي دي خو چې کله د خلکو څه پټ سي بیا لمونځونه نه کوي دا د منافقانو علامت منافق په ظاهره مسلمان وي اما په باطن کې په زړه کې عقیده نه لري اسلام ته هغو کسانو دپاره الله رب العزت دا دل منځ کوونکي ظاهرا اما ولیکن په باطن کې د الله تبارک و تعالی دپاره لمونځ نه کوي عقیده یې و الله پاک ته نه وي د خپل لمانځه څخه غافله وي ناخبره وي هغه کسانو دپاره الله هلاکت ذکر کړی دی لمونځ دا خو اهمه فریضه ده په اسلام کې د اسلام په مبارک دین کې د کلمې د ویلو نه وروسته دویم شی چې راځي د اسلام 5 ارکان په دې 5 ارکانو کې یو رکن کلمه شریفه ده کلمه شریفه چې سړی وویل د دې ماتحت د زندګۍ وعده یې وکړه چې زه به د دې کلمې چې څه زما څه غوښتنه ده د دې لاندې به زندګي تېروم اوس چې سړی در دې کلمه لاندې زندګي تېروي نو دویم ټکی چې په 5 ارکانو کې سړي ته متوجه کېږي د لمونځ دی لمونځ هغه عبادت دی ګوري کچیر دا سم سو ان شاء الله العزیز دواړه جهان بسم او کچیر لمن سم نسو دواړه جهان به تباوی دواړه جهان دا دنیا په زندگی په خوندم سړی نه پیژ د خپل ځواني په خوندم سړی نه پیژ د خپل مالداري او دنیا د دې په خوندم سړی نه پیژ د خپل صحت د جوړوالي او روغوالي په خوند هم سړی نه پیژ لمنځ د زندګۍ د پاره داسې دی لکه د کټوي د پاره مالګه چې هر څونه شکه تغدي کړي هر څونه شي غوښې دي پخ کړي خو چې مالګه دې ورته ذره نه یې اچولې په غوښو باندې خوند نسي اخیستی که د سړي هر څونه ښایسته ځواني وي هر څونه مال و دولت ولري هر څونه ښه زندګي وي ښه صحت ولري خو چې په لمنځ کې سړی ناراست وختي بیا په یو شي باندې نه په ځواني خوند اخیستی سي نه په دنیا خوند اخیستی سي نه پر صحت باندې خوند اخیستی سي په یو شي هم سړی خوند نسي اخیستی خو کچیرې زندګي وي برابرېده غواړي څوک لمنځ دې سم کړي لمنځ زموږ په علماو کې یو لوی عالم دی حافظ ابن قیم جوزي رحمه الله
حافظ ابن قیم جوزی رحمه الله وای الله پاک ته چې سړی دریږي دوه ټیمه دوه وخته به الله پاک ته سړی دریږي یو وارې دلته دي په دنیا کې درېدل دویم وار درېدل په حشرګاه کې دي دواړه په آیات باندې ثابت دي قرآن شریف کې الله فرمایي قوموا لله قانتین ودرېږئ و الله ته بیریدونکي دا په لمانځه کې درېدل او بل ځای قرآن شریف کې الله رب العزت فرمایي فاما من خاف مقام ربه جنتان هر څوک چې د الله څخه بیریدي په حضور کې د درېدو چې زه سبا د الله په حضور کې درېږم هغه ته الله پاک دوه جنت ورکوي دواړه ثابت شوه دوه ځایه درېدل د الله په حضور کې دوه ځایه زموږ ستاسو پیشي ده یو په دنیا کې 15 ګون لمنځونو کې 15 وخته کې موږ تاسو الله ته پیشیږو الله رب العزت ته درېږو یو د حشرګاه پر میدان درېدل دي د الله په حضور کې څوک چې وای دلته په دې دنیا کې په لمانځه کې سم ودرېدي و الله پاک ته دغه درېدل د الله خوښ سوه د حشرګاه پر میدان درېدل به یې ورته اسانه وي الله ته به ډېر ښه سم ولاړ د کامیابۍ درېدل وي او که څوک په دې دنیا کې و الله ته ناراست ودرېدي سم نه ودرېدي هغه رقم طریقه چې الله زموږ څه غوښته په هغه طریقه باندې نه ودرېدي د حشرګاه پر میدان باندې به هلته د الله په حضور کې ورته درېدل ډېر ګران او سخت وي سخت په تکلیف وي هلته به درېدل ډېر ګران هغه شانې چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې موږ درېږو د دې یوه بیلګه راوړم یوه نمونه راوړم پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته یو صحابي رالی حضرت ابو جهم رضی الله تعالی عنه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه پټوان راوړه یو پټو ساده دی هیڅ کار باندې نه دی ساده پټو دی دغه پټو ته په حدیث پاک کې چې دا ساده دی کار نه دی پر سوی خامک نه دی باندې سوی دیتا ان بجانیه وای دا پټو یې ورته راوړه پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته یوې بیا داسې پټو ورته راوړی پر هغه باندې کار سوی دی خامک پر سوی تاسو ووایاست ګورئ زموږ ستاسو د طبیعت مطابق الله پاک موږ تاسو ته جنت راکوي نعمتونه راکوي څه چې ستا زړه غواړي چې سم وچلیږي الله یې درکوي دا یاد سات او که غلط چلیږي بیا نه درکوي ستا د طبیعت مطابق چې سړی سم وچلیږي سم اکه زنانه ده که نارینه دی هر څوک چې دی سم چې وچلیږي الله پاک ستا د زړه خواهشات دنیا کې هم در پوره کوي په آخرت کې هم در پوره کوي صحت هم در کوي چې غواړې هغه شیان به در کوي خو مشک کې خلاوې دي مشک خلاوې دي ګورئ تاوان ټول په مشک کې دی چې په مشک کې تاوان راشي بیا خو نو د خپله لاسه دې سړی ژاړي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه پټوان دی وی کتل ستاسو د زړه فیصله هم دا ده چې دا کار والا پټو سړي ته ښه خوند ورکوي نو پیغمبر علیه السلام خو هغه ښه خوند ورکوي چې کار فرسوي پټو یې واخیستی چې هغه کار باندې سوی هغه بل پټو تحفه ده هدیه یې ورته راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تحفه ورکړه ورته یې دا کې یو در واخه یا رسول الله چې ستا خوښ دی هغه ستا دی چې ستا نه دی خوښ هغه زه اخلم
دوه پټوان مې رانیولې مې دي خپلو په پیسو باندې صحابي دي تحفه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه د کار والا پټو واخیست حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واخیستی پټو وخت د لمانځه رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پټو پر ځان باندې اچولی اعلام جمع د علم د کار ته وایي ګلانو ته وایي علامو ته وایي نقش ته وایي دا چې پر کم پټو باندې کم کار سوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لمانځه کې هغه ګلانو ته وکړ چې څنګه د لمانځه فارغ سو دا حدیث روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی الله تعالی عنها چې څنګه د لمانځه سفارغ سو یو مرګره راوړتي وای راس چې ورته راغلی ورته وای دا پټو یوس ابي جهم رضی الله تعالی عنہ ته بیرته ورک دا ورک هغه ورته وای چې ها کار نه دی پر سوی هغه پټو راک صحابه پوښتنه ځینې کوي یا رسول الله د ایشه خواندې در سره کاوي د ایشه در سره ایسېدی ولې دې بیرته ورکړي ورته وایي اوس دې پټو د الله تعالی د حضور نه بیا زه مشغوله کړی نه وای په لمانځه کې د ده پر ګلانو مې نظر ولګېد دې زه مشغوله کولم د الله تعالی سره زما زړه یې د هغه طرفه راګرځوي نو ځکه ته مې بیرته واپس کړي هغه ګلانو والا چې ګلان والا یې واپس کړي هغه چې کار نه دی پر سوی هغه راکوه هغه پټو یې ځینې راوړ هغه یې ولې وغوښتي نبي علیه الصلاة والسلام د دې په خاطر باندې چې د صحابي زړه مات نه شي که چیرې زه د ده پټو وانخلم بیا به په زړه کې ور وګرځېږي چې زما تحفه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبوله نه کړه نو ځکه هغه بل یې ځینې راوغوښتي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې فرمایي وای ما اوس د دغه پټو کار ته وکتل په لمانځه کې نو نږدې و چې زه د دې لمانځه څخه راګرځولی او مصروفه کړی او مشغوله کړی ولی ځکه مې دا پټو راواخیستی بیرته مې ور واپس کړي هغه بل چې کار نسته پر هغه مې راوغوښتي اوس مسله صفا معلومه سوه صفا چې کوم شیان موږ د الله د عبادت نه راګرځي موږ مصروفه کوي موږ مشغوله کوي باید موږ هغه شیان په ځان کې عمل نه کړو د هغه څه باید موږ ځان وساتو کوم شیان چې د الله د دین څخه موږ راګرځي لمانځه کې مې مصروفه کوي د لمانځه څخه مې مشغوله کوي هغه شیان پرېښول پکار دي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا پرېښول حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی دا په مسجد کې لمونځ یې وکړي ناست دی یو بل سړی مسجد ته راغی هلته پر لمانځه ودرېدی لمونځ یې وکړي چې لمونځه څه فارغه سو راویې غوښتي حضرت حذیفه رضی الله عنه ورته وایي راس چې رالی ورسره کښېنستی ورته وایي د څونه وخته څه کېږي چې دا لمونځ داسې کوي ورته وایي 40 کاله کېږي 40 کاله کېږي دا لمونځ داسې کوو په یو روایت کې دا تورې راځي ما سولیت 40 سنة تا لمونځ 40 کاله کېږي نه دي کړی ګوره آیات مبارک څه وایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون موږ لمنځونه کوو لمنځونه او الله د لمونځ کوونکو دپاره عذاب ثابت دی دا لمونځ که سم سو کار سم دی ګوره لمونځ که سم سو کار سم دی که لمونځ سم نه صحابي دی بل ملګري ته وایي د څونه وخته دا لمونځ کوې وایي 40 کاله کېږي وایي دا 40 کاله کېږي چې تا لمونځ نه دی کړی بل روایت کې راځي وان مت على فطرة غیر محمد صلی الله علیه و وسلم او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې ته مړ شوې
نو پر غیر د هغه دین مړ سوې چې رسول الله پر را استول سوی دغه شان لمونځ په اسلام کې نشته لکه دا ته چې ګوره یو طرف ته لمونځ دی عبادت دی او بل طرف ته بیا هغه ورته وایي که نه پر هغه دین نه یې ته چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی دغه سړي څه کول رکوع یې سمه نه کول قومه یې سمه نه کول د رکوع د سجدې مابین کې چې کومه قومه ده دا یې سمه نه کول سجده یې سمه نه کول جلسه یې سمه نه کول لمانځه کې لاابالي کول لمانځه باندې خبر نه دی چې زه اوس څه کیفیت باندې یم که نه دوه ځایه پیشي د زموږ د الله حضور ته ما درته وویل په قرآن کریم ثابته ده قومو لله قانتین الله پاک وایي الله ته ودرېږي بیرېدونکي یو په لمانځه کې چې ما او تا ولاړ یو ذهن به مې دی چا ته ولاړ الله پاک ته ولاړ دویم فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى څوک چې د دې څه وبېرېدي چې سبا مې پیشي د الله سره الله حضور ته درېږي دې ته الله پاک جنت ورکوي بل ځای کې الله وایي د دې دپاره دوه جنته دي مخکې آیات کې مې ذکر دې ته الله پاک دوه جنته که د دې ځای درېده سم سو هلته به سم وي که د دې ځای درېده خراب و هلته به درېده هم سخت په تکلیف د الله په حضور کې ګوري دا درېده سمیږي څنګه اسانه سمیږي ګوري داسې اسانه سمیږي بیخي اسان زموږ علما یوه مسله ذکر کوي یوه زنانه ده دغه زنانې د کور کار کوي لمنځ یې کوي سم لمنځ یې کوي دا زنانه ده ګوري اوړه به یې لانده که ډوډۍ به یې پخول در دې مخکې چې اوړه راواخلي تناره سره یې اوړه کښېښو بیا یې ډوډۍ ځینې جوړې کړې بیا یې و تناره ته ووهلې چې ویې کته ناوخته دی د موجوده وخت ښځې در هغه وخته پورې ناستې چې لمر وغر سره ورشي بیا دی راولاړېږي لمانځ کوي دا څنګه لمونځ دی بیا په څه رقم یې کوي که موږ و تاسو داسې زنانې پیدا کړو چې د الله څخه داسې بیریږي بیا به دغه رقم الله پاک په کیفیت ورته راولي دا زنانې چې کله ډوډۍ ولګوله دلته یې ها حالت ولیدي ژر ژر راله پر لمانځه باندې ودرېده لمونځ ته یې نیت یې وتړه اما زموږ ستاسو ازلي دشمن شیطان دا نه نر پرېږدي نه ښځه نه ملا پرېږدي نه طالب نه پیر پرېږدي نه فقیر نه باچا پرېږدي نه مالدار هر چا ته راځي شیطان ورته رالی و هغه بیبي ته په لمانځه کې سودا یې ور واچوله ورته وایي ای خوارکۍ ته پر لمانځه ولاړه یې ډوډۍ دې ګرده وسوځه سوه دې نور نو کوي قرائت په زوره کوي خو زدا یو شکر دی دا د شیطان وسوسه یې لرې که شیطان ظالم لاړی د دې ښځې یو ماشوم بچی دی خاړپوسي که یا د تناره پر خوا باندې را روان کړي وایي هله زوی دې په تناره کې ولوېدی و شرعي مسله ده چې ماشوم په اور کې لویږي سړی لمونځ ورته سلام ګرځولی سي پرېښوی سي اما ولیکن خدا د الله څخه دومره بیرېده پر لمانځه مضبوطه ودرېده شیطان ته یې بیا دلته لغته ورکه چې نه کوم ستافه کول نور یې په قرائت باندې خوند واخیستی د الله کتاب پکې وایي شیطان چې د دې څه مایوسه سو دریم وار ماشوم یې راواخیستی په اور کې وغورځوي تناره ته لاندې وروغورځوي چې ور ویې غورځوي وایي هله زوی دې په اور کې ولوېدی اوسو سوی سکور جنې جوړ سو هله خو زنانه پر خپل لمانځه باندې پاته سوه هېڅ یې ونه کړه د لمانځه څخه چې کله فارغه سوه چې راله تناره کې یې وکته ماشوم په سکروټو کې ناست دی یوه سکروټه د دې څه الله پاک یاقوت ورته جوړ کړی دی په لاس کې دی
اور د چا په اختیار کې دی؟ د الله په اختیار کې دی. اور سوځل کوای شي چې الله ورته وایي چې مې سوځل؟ نه. الله دې زموږ عقیدې داسې راسخې کړي د الله په ذات باندې. سوځونکی په اور الله دی، د اور پیدا کوونکی الله دی، د اور مالک و خالق د الله دی. الله زموږ رب دی. اور څوک دی چې موږ سوځي؟ چې موږ د الله بیا موږ په سوځي؟ نه، چیرې هم نه، چیرې هم دا نه کوي. ماشوم یې راپورته کوي. هغه زمانه کې اوازه ولاړه سوه چې داسې یوه زنانه ده، دا د حضرت عیسی علیه السلام دور دی. حضرت عیسی علیه السلام دې کور ته رالی، زنانه یې راوغوښته، راوځه. سړی یې ورسم کوي، ورته وایي داسې. زنانه چې کله راغله، حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه ځینې کوي، بیبي ته کوم عمل کوې چې ستا بچی الله په اور نه وسوځي؟ کوم عمل کوې؟ ورته یا روح الله، ای د الله پاک پیدا کوونکې روحه، ای د الله هغه پاک مخلوقه، ای د الله نبی، زه نه یم بې اودسه سوې، مګر نه چې کله بې اودسه سم د پتن اودس تازه کوم. یو خوراکې دا موجود دی. دویم چې کله اودس تازه کم 2 رکعته لمونځ کوم، تحیة الوضو. دریم چې زه په دې پوه سوی یم چې زما سه یو مسلمان د یو شرعي حاجت چې الله په خوشحاله کېږي د دغې شي غوښتنه یې کړې ده، ما تر اوسه د هغه چا حاجت نه دی رد کړی پوره کوی. چې په زه په دې پوهېږم چې دغه څوک زما سره د کوم شي مطالبه کوي په دې الله پاک خوشحاله کېږي، هغه حاجت مې ورپوره کړی دی. څلرم، دومره صبر مې د ژوندو پر تکالیفو کړی دی لکه مړي چې د ژوندو پر تکلیفو کوي. مړي غریبانان که په سوک وایي هم درته پروت دی، که په مټر پورې غوټه کوي هم درته پروت دی، که په لغته وایي هم درته پروت دی، که په خوله کې اوبه ورته وایي هم. مړی یو څه کوي؟ نه کوي. چې څومره تکلیف و مشقت ژوندي پر تیری، مړی څه نه وایي. لکه مړی چې د ژوندو پر تکالیفو څومره تحمل کوي، څومره صبر کوي، ما هم د ژوندو پر تکالیفو دومره چې څومره مې په خوله زیري، څومره مې په لاس زیري، څومره راته، خو ما الله ته صبر کړی دی. حضرت عیسی علیه السلام ورته بیا به نو خود زوی په اور کې نه سوځلی کېږي، بیا به خود نه سوځلی کېږي. تا الله راضي کوي، څوک الله راضي کوي نو خو الله بیا هغه راضي کوي. ستا په دې خوشحاله یې په دې باندې چې اور زوی دې وسوځه سي په اور کې، وایي نو ته الله راضي کوي، الله بیا تا راضي کوي، الله تا راضي کوي، چیرې درته سوځي. تابعی دی، تابعی حضرت عروه بن زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه ورور دی، د صحابي زوی دی، د صحابي ورور دی، تابعی دی حضرت عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه. مبارک سړی دی، دا په مدینه منوره کې د رسول الله په ښار کې اوسېږي. ځین کې دا مسله ور وګرځېده چې دمشق ته ولاړ سم، شام ته، د وخت د باچا سره به ووینم، د ولید سره. چې کله روان سو د مدینې منورې سره، د دمشق ډېر مزل دی، پر لارې باندې پښې تڼاکې سوې. دا یوه پښه یې ډېر خوښ سو، سخته خوښ سو. هلته چې ورسېدی، د وخت غټ محدث دی، پخواني خلک د علماو دومره قدر بې کاوی، دومره قدر ګوري. په بغداد کې امام احمد بن حنبل رحمه الله رئیس المحدثین دی، صاحب المذهب دی. دا یو وخت راوتلی دی، پر واله اودس تازه کوي، اودس. غټ عالم دی، په بغداد کې لوی پیر دی، غټ صوفي دی، بزرګ دی. هغه د مخه راغلی دی، اودس تازه کوي. هغه چې کله اودس تازه کوي، امام احمد بن حنبل رحمه الله چې رالی کښېنستی، د ده څه کښته کښېنستی. پیر صاحب چې سوچ وواهی چې زه وګوره امام احمد بن حنبل رحمه الله
دا خو عالم دی، بیا د حدیثو عالم دی، د پیغمبر علیه السلام حدیث ټوله ورځ وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي. نو حیا ورته ودرېده، ولاړ سو، د ده څه کښته کښېنستی چې د ده د خوا دې دا اوبه پر ما باندې راشي. امام احمد بن حنبل رحمه الله خپل اودس تازه کوي، ده ته فکر لا نه دی سوی، ولاړ پر خپله لار. د چې اودس تازه کوي څو ورځې بعد پر دغه پیر باندې الله پاک مرګ راوستی، مړ شو. یو مرید په خوب کې ولیدی، ورته الله څه حساب در سره وکړي، ویې بخښلې کې عذاب درکړي؟ وایي الله پاک وبخښله. وای په چی شی وبخښلې؟ وای د هغه عالم سره چې ما کم ادب کړی وو، د اودس تازه کوي در ما کښته وو، زه در ده کښته کښېنستم، نیم اودس مې تازه کړی وو، نیم مې در ده کښته تازه کړ. په هغه عمل باندې چې د عالم عزت مې وکړي الله پاک وبخښله. زموږ د زمانې خلک عجیب خلک دي. الله خو هغه غیرتمن ذات دی، ګوري عباداتو ته هیڅ ضرورت نه لري. دا دین الدین کله ادب، زموږ دین ټول ادب ادب دی. په یو ادب باندې الله پاک سړی بخشي. حضرت عروه چې کله ورسېدی رضی الله تعالی عنه شام ته، دمشق ته، ولید چې پښه ولیده، طبیبان د هغې زمانې ډاکټران یې ټول باندې راوغوښت. هغو چې وکته، هغو ولید ته رپوټ ولیکئ چې دا پښه دومره خرابه سوې ده، پرې کېده غواړي، دا پرې کېده غواړي، بله کم نشي کېدی. حضرت ولید ورته راغلی، د وخت باچا حضرت عروه ته وایي چې پښه دې خرابه سوې ده، نه جوړېږي، پرې کېده غواړي، نو ستا څنګه خوښه؟ دی ورته وایي صاحب الله 4 اندامونه راکړي دي، 2 لاسونه، 2 پښې، یو پرې کوي راسه، د الله تقدیر به چلېدلی، پرېږدي که نه. په کټ باندې پرې ایستي، ډاکټران راجمع سو، هغه ورته وایي ګوره موږ تا ته نشه درکو. هغه وخندله، ول دا نسم برداشت شولی، دا به بیا څنګه حالت وي چې زما پښه پرې کېږي او زما زړه دې د الله څه غافل وي. دا نه برداشت شوم، هیڅ کله نشه نسم کولی. زموږ د زمانې خلک په لوی لاس باندې نشې کوي. و د خدای بنده دا څه کوي؟ ستا زړه غافل سو د الله پاک څه، دا نشي دي خاورې سي، دا دي څه شي؟ ولې ځان په دې مصروفه کوي؟ ولې د الله څه زړه غافله کوي؟ حضرت عروه پر دې کټ پروت دی، نشه نه برداشي. هغه ورته نو بیا خو خوږېږي چې موږ پښه در، وایي زه به یو چل وکم، اودس به تازه کم، بیا به پر لمانځه ودرېږم، تاسو پښه راسه پرېږدئ. ټول محدثین لیکي، حافظ ابن کثیر رحمه الله په البدایه و نهایه کې دا مسله راوړې، اوږده واقعه یې ذکر کړې ده، دا مختصر تورې راوړم. چې لمانځه ته ودرېدی، نیت یې وتاړئ، د هغه روغ ځای کې یې پښه جنې پرېکړه، لږ در ټپ لوړه. چې کله د لمانځه څخه فارغه سو، قسم ورته اخلي چې په ذات د الله دې مې قسم یې که زه په پرې کېدو پوه سوی. دغه لمونځ دی. ما هیڅ درد نه دی محسوس کړی، ته یې څنګه په اساني پرېږده دا پښه؟ دا اډوکی چې پرې کېږي، دا غوښې چې پرې کېږي، دا موت دی. تاسو دلته پرېوځئ، یو چاړه پر راواخلئ، دا بل ځینې پرېږدئ، ځان به ټینګ کړئ. راسئ موږ ته یې نیت وتړو، خو اوس مانځه ته درېږو، یو څوک دې هسې ستن راوړي چې بیا موږ څونه غورځو. دا زموږ لمنځونه ګورئ، راسئ سم کو، دا کورونه راسئ سم کو، دا ښځې راسئ سمې کو، دا ځوانان راسئ سم کو. الله چې زموږ څه کم غواړي د خدای په خاطر باندې، دغه چې دا اوس دا زموږ ستاسو د ښار ماحول ووینئ، چې دا اوس د جمعې ورځ د په دې غرو، په دې شیلو، په دې دشتو کې تاسې ورووځئ، دا نوجوانه طبقه، بعضې سپین ږیري هم ورسره پورته کېږي، دا په دې شیلو کې د الله په داسې غفلت باندې غافله، سره د نشو، سره د بدو کارو چې کوي، الله به د دې ځوانانو څه پوښتنه کوي. پر دې زموږ زړه خوږېږي. د خدای په خاطر دا مه کوئ، دا ناروا مه کوئ، دا غټ موبایلونو کې تصویرونه مه ګورئ، دا ټیویان ختم کړئ، دا تصویرونه حرام دي. دغه رقم لهو لعب، بې ځایه په شیلو کې وتل، کښېنستل، ناروا کول، دا حرام دي قطعي. دا ځواني دا به د جهنم په اور باندې سوځله کېږي. ګورئ
دا سزا به الله ورکوي بیا په دوزخ کې خو د دې څه ځان را کنټرولول پکار دي د دې څه بچان را کنټرولول پکار دي د دې څه خاندان را کنټرولول پکار دي دا څه شي دي چې په پردي شلو کې موټران ولاړ دي خلک ناست دي څه کوي هلته سره دا څه شي دي چې دا لوی لوی موبایلونه یې راوایستل ته په شیله کې ناست دي دوه درې هلکان ورسره ناست دي لوی لوی موبایلونه ورسره دي څه کوي چې دا شیلو ته وځي دا د الله څخه غفلت دی دا د الله د کتاب غفلت دی دا د رسول الله د دین غفلت دی ګوري او څوک چې غافل سو هغه چې پر مانځه ولاړ وي لا الله عذاب ورکوي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الله دې موږ د غفلت نه وساتي الله دې زموږ زړه کې الله خپل ذات حاضر ناظر وګرځي الله دې موږ د غفلت نه وساتي څونه مسلمانان چې په تکلیف دي الله دې په استراحت کې څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاویر الله دې موږ و تاسو زموږ استاسو مور فلار د حشرګاه میدان ته فسپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنصیب کې واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین